سلامونه دوستانو، څنګه کولای شو د یوټیوب هر ویډیو ته د سبسکرایب بټن کېدو. لومړی به راشئ ګوګل ته، دلته به سبسکرایب بټن نه PNG ډاونلوډ کړئ. سبسکرایب PNG ایمیج، همچنان هر ایمیج هم چې خوښ شو هغه به راواخلئ، سیو وکړئ. فکر مې چې باید بکګراوند یې خالی وي، بکګراوند ونه لري. سیو ایز ایمیج راځم په ډیسکټاپ باندې سیو کوم. دوستانو دا سیو شو. اوس راځو د یوټیوب چینل ته به راشئ. په یوټیوب چینل باندې چې کله کلیک وکړئ او دلته به یور یوټیوب چینل به راواړوئ، کسټمایز چینل په دې باندې به کلیک وکړئ او وروسته له دې نه به راشئ ویډیو منیجر باندې به کلیک وکوئ. سیټینګ ته راشئ، سیټینګ ته به راشئ. وروسته له هغه نه به چینل باندې به کلیک وکړئ او برانډینګ. زما د یوټیوب علامه په دې شکل باندې ده چې ته راشئ وګورئ. دا به ریموو کړئ یا به ریپلیس کړئ، چویس وکړئ. اوس په ډیسکټاپ باندې چې ما سیو کړی دی، ډیسکټاپ نه به دا ایمیج راواخلئ، اوپن وکړئ. وروسته له دې نه به دوستان تاسو وګورئ په هر شکل باندې چې غواړئ، په همه شکل باندې تاسو که لوګو وي کار شي په دې اجزا کې به راځي. دوستانو دا مونږه انتخاب کړه. اوس راځو یور چینل. په یور چینل کې به ستاسو خپله ویډیو راوازه کړئ. د مثال په ډول باندې زه دغه ویډیو راوازوم. که تاسو وګورئ زمونږ د یوټیوب سبسکرایب بټنه به چینج شوي وي. وګورئ دوستانو زمونږ د یوټیوب بټنه د سبسکرایب چینج شوه. که غواړئ چې واپس یې بېرته چینج کړئ، بله ورته راوړئ، په ډېره اسانۍ سره کولی شئ چې دا چینج کړئ. کسټمایز چینل، ویډیو منیجر او همچنان سیټینګ، چینل، برانډینګ، ریپلیس. وردک ټکنالوژي زه انتخابوم ورته. واپس راځم ګورم چې آیا انتخاب شوی ده، چینج شوی ده که نه. دوستانو که تاسو وګورئ دا بټنه د سبسکرایب چینج شوې ده، نو دا د په هره ویډیو باندې دا تطبیق شوله. دوستانو کوم خوښ شوي وي زمونږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، وردک ټکنالوژي. مننه.